تاسې انتهایی دومره کنځلې کولې. ما سره دومره میسیجونه دي د جماعت علما اسلام والا د فضل الرحمن د پارټۍ که درته مې وښودو داسې بیاران شي چې داسې میسیجونه یې ما ته سلامونه او نیکې هیلې لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو افغانانو ورونو زما بې شمار ویډیوګانې دي بې شمار لایفونه مې دي تاسې په سوشل میډیا کتلي دي خو ما په ژوند کې دا سوچ یا دا تصور دا نو کړی چې یو عام باچا یو عام شخص به زه به راپاڅېږم او زه به ملا صاحبانو ته یم چې ملا صاحب یا عالم صاحب یا مفتي صاحب ته کنځلې مه کوه یو بل ته. یعنې دا ډېره د افسوس خبره ده ډېره د شرم خبره ده هغه ملایانو د هغه مفتیانو دپاره چې هغه بدې ردې د پیغمبر علیه السلام په دې دیوانې ولاړې او دا کنځلې او بدې ردې وایي. افغانانو ورونو مخکې خو به لر او برو پښتنو افغانانو یو بل ته کنځلې کولې خپلو کې به هم یو بل ته کولې خو شکر الحمدلله سلسله اوس بنده شوې ده اوس بعضې ملایانو ځانونه شرمولي صاحب مهربانه راځي خپلو ملایانو پسې خپلو عالمانو پسې کنځلې کوي. نو تاسې موږ ته کم میسج راکوئ تاسې مسلمانانو ته کم میسج ورکوئ تاسې د خپلو پښتنو ته کم میسج ورکوئ. آیا د ملا دغه دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په دیوانې ودرېږي او دا راځي بدې ردې او کنځلې کوي. اول تاسې دا ویډیو واورئ بیا د سره نن په وهابیتوب هم غږېږم او په احناف هم د سره غږېږم. اول دا ویډیو وګورئ دا ویډیو ما سره شیر کړئ بیا ټکي یو ناسې او ستا پسې خبرې کوي نو مې کوټو کې خو ښځې ناستې ښځې خو خبرې کوي وایي په ځان یې داسې رومیل لا چیلې چې دا داسې دی مړه پرېږده د کوټې پسې مولای میدان ته شه چې پته ولګي ته خو د کوټې نه د هغې پورې نشي راننوتی کله چې شیخ رحیم الله صاحب او مفتی ندیم صاحب ژوندی ته به دغه کوټه کې دننه ناستې د انګریز اولاده ځکه چې بر صغیر پاک وهند کې خو ستا بنیاد انګریزانو وکټوریا کوټو خبرې پرېږده د بړستنو کمبلې ځان ته کیمره فټ کلي داسې ناسې د کنجر په شانتي مسلمانانو راوځه د کنجر بچیا هله کوټو شی نه دی ما پسې ډېر خلک لګیا دي خبرې کوي زه څه لیونی نه یم چې د دې خلکو د خبرو ته ما ځان د دې لپاره ودرولی دی چې باطل بیانوم تر دې چې خلک زما په کور والا پسې خبرې کوي ما اورېدلي دي او ما لیدلي زه څه لیونی یم چې خلک دې ته رادغه کوم چې زما کور والا پسې دې خبرې وکړي او بیانوم باطل لیونی یم زه خو دا خبره زما حق ته الحمدلله ځکه مې دغه پروا نه کوم که څوک مې کور والا یادوي که ما یادوي او که پلار مې یادوي او که قوم او نسب مې یادوي هېڅ خبره د افغانانو ورونو چې دا یو ملا صاحب په څه الفاظو باندې خبرې کوي چې ولې د دې ته توجه نه ده چې دا زه په کوم دیوانې ولاړ یم دا د پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ځای دی د دغه ځي په وجه باندې په میلیونهاو خلک مسلمانان شوي دي. آیا پیغمبر علیه السلام په دې دیوانې ودرېدو خلکو ته به یې کنځلې کولې بدې ردې به ویلې که هغې به دعوت کوو او بیا شیخ صاحب سواتې څنګه په ښه الفاظو باندې هغه بېرته د هغې جواب ورکوي. خو زه دغه مولوي صاحبانو ته ویم دغه علماو ته ویم چې د مولانا بجګر صاحب پېښې مه کوئ. مولانا بجلیګر صاحب چې کمې کنځلې کولې یقین وکړه هغه هم په زړه باندې ټکور لګېدي ولې چې هغې زموږ د پښتنو زموږ د افغانانو دا بدبختي او دا ورځ لیدله چې دا نن بدبخت او تباه او برباد پښتانه افغانان هغې به د ډېر قهر نه کولې او د هر سړي په خوله باندې هغه الفاظ خوند نه کوي. ملا صاحب ته د هغې دغه ته نشي رسېدی مولانا بجلیګر صاحب ته هغه یو عظیم انسان تېر شوی هغه یو ستر شخصیت چې دنیا د هغې وروره صاحب مهربانه تکرونه اوري او وروره د هغه خبرو ته غوږ نیسي. ستا همداسې خبرې څوک نه اوري ستا کنځلې به څوک څه واوري. مولانا بجلیګر صاحب خدای دې هغه دنیا ښایسته کړي زه به چې د بالا ماړی چونګي نه دې طرف نه بتلمه بډه بیرې طرف ته دا حیدر میډیکل سټور کې به ناست ما به یې دې طرف نه دیدن کو سار کې به د هغې طرف نه ما دیدن کو د هغې په کتو ته به خلک لیوالو کاته یې خوند کولو. نن صاحب مهربانه یو وایي زه وهابي یم بل وایي زه وروره حنفي یم بل وایي دا ولې ورونو یا مې لاس دلته کېښودو یا مې لاس دلته کېښودو یا مې رپلودیان وکړه یا مې ونه کړه یا مې غوږونو ته لاس ونیو یا مې خپه وجنګوله یا مې ونه جنګوله په دې ولې موږ تاسې نفرتونه جوړو ولې دا خپل قوم دا خپل مسلمانان هم صاحب مهربانه یو بل سره اچولي چې څوک یې څنګه کوي هغه رقم دې وکړي. وروره موږ په تراوو باندې هم جنګي تا 8 رکعته کړي بل 10 رکعته څوک چې 10 کوي 10 دې وکړي څوک چې 8 کوي 8 کوي 8 دې وکړي. نو دا ټول داسې خبرې دي قسم په خدای دی چې دا ته کوم تاسې ته ځان وابي معرفي کوي دا تکبیرین دي دا وابیان نه دي
اصلي وابي چې ته خبرې واوري قسم په خدای د ډ ټکور به دله درکړي د ډ سکون به دې وشي چې اصلي وابي نه خبرې واوري اصلي وابي تا ته نه وایي چې ته راپولېدیان وکړه یا ته خپه وجنګوه یا ته 10 رکعاته کې 8 رکعاته وکړه هغه تا سره په دې خبرو چیړ نه کوي او اصلي چې امام ابو حنیفه په مذهب باندې وي احنافي هغه هېڅکله تا ته وروره د کفر ټاپي پتا نه لګوي نن راشه وروره ځان د امام صاحب په مذهب وروره په وهابیانو باندې وروره چې دغه شی دا کافر دی دا ملحد دی دا پلانې دی بستانې دی دا بعد تکبیر دا بعد وهابیان په نوم باندې چې دا راځي چې مهربانه په حنیفه مذهب باندې لګوي چې ته وروره کافر یې ته وروره مشرک یې ته دغه وروره نه وروره دا غلطې خبرې دي زه د امام صاحب په مذهب یم خو د امام صاحب په مذهب کې دا نه دي لیکلي چې لاړ شه قبر ته په ځان باندې کاڼي ووه د امام صاحب په مذهب کې دا نه دي لیکلي وروره چې سخاتونه ورځې مهربانه نکاحګانې په مړو کې تجارت وکړه په هغې باندې وروره پیسې ګټه دا دغه استعمالوئ امام صاحب یو عظیم شخصیت تیر شوی خو خبره دا ده چې همدغه شان د ناپوهه همدغه شان نادانو خلکو د لاسه صاحب مهربانه د امام صاحب دغه استعمالوئ وروره هغه بدناموئ په دې باندې نو ډېره د افسوس خبره د افغانانو ورونو پښتنو ورونو چې دا ملایان راپاڅېږي په جومات کې د پیغمبر علیه السلام چې په کوم ځای ناست په هغه ځای باندې راپاڅېږي کنځلې او بدې ردې وایي خدای دپاره موږ تاسې ته ظاهري منت کوو تاسې ته موږ خپل لمن درته غواړو چې خدای ته وګورئ چې کنځلې بدې ردې مه یوئ د خپل مسلمانانو د خپلو پښتنو ته صحیح میسج ورکوئ ټول هم په سره په جنګ اچولي موږ بیا 4 مذهبه منو نو بیا ولې اختلاف وکړو موږ وروره د هر مذهب د هر دغه خلکو ته موږ احترام لرو مګرم د کفر ټاپه لګول یا په دې شیانو باندې اختلاف راوستل دا قسم په خدای دی چې دا یو غټ نقصان په مسلمانانو کې دی او خصوصا په پښتنو کې او زه بیا د جومات علما اسلام والا مولایانو ته وایم چې تاسې بیخي حد کراس کړی تاسې انتهایی دومره کنځلې کولې ما سره دومره میسیجونه دي د جومات علما اسلام والا د فضلالرحمن د پارټۍ که درته مې وښوده داسې بیاران شي چې داسې میسیجونه یې ماته کړي دي چې ته پلانې ته بستانې نه ورونو دا لاره نه ده موږ د حق علماو د حق ملایانو نمجار کې څنګه چې سواتې صاحب ملا دی په اخلاقو باندې د دار یو خبره په زړه اثر کوي زه احناف یم مګر د ده تقریرونه ما ته خوند نه کوي ولې چې د ده په تقریرونو کې نرمي ده محبت دی هغه پیغمبري اخلاق دی پکې نو ځکه د تقریرونه زه اورم الله تعالی دې موږ او تاسې پوه کړي خو د دغه ملایانو ته وایم چې خدای ته وګورئ چې د پیغمبر علیه السلام په دې منبر باندې ولاړ سمې د قرآن او د حدیث خبرې کوئ موږ سره دا د اختلاف او دا کنځل خوند نه کوي نه تاسې سره خوند کوي نه بل چا سره خوند کوي ځکه عام ولس تاسې اوري عام ځوانان دې نه بیا ډېره غلطه پیدا لي چې دا اسلام د کنځلو اسلام دی په الله سپارم د ویډیو مخکې شیر کړئ خدای